نور گناهونه ورته الله معاف کی که غواړي کې خوښه شي شرک ته نه بخي د حضور پاک لویه مقابله خو دغه مشرکانو سره راغلې وه د هغې مبارک غاښونه خو دغې خلکو مات کړي شهیدان کړي او تره مبارک او جلیل القدر صحابه خو دې خلکو شهیدان کړي او د وطن نه خو دې مشرکانو ایستلي او ټول جهادونه دوی سره او ټول آیاتونه اکثریت د دې په مقابله کې نازل دي نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فیصله وکړه دا ونه وه هم څونه برکتي قیمتي ونه وه ختمه یې کړه چې دا کارونه کېږي نو دا یو ونه وه نو خلکو هغې سره دقسې عملونه کول یو نیک سړی و عابد عبادت ګزار هغه وی راشه د حضرت عمر فاروق تقلید کوم او تبرګي یې واخېسته چې دا ونه د ویښه ختمه کړم چې خلک د ګناه دا کارونه نه کوي دا بدعات او رسومات او شرکیات څوک نه کوي نو لاره کې ولې یو بوډا سړی په مخه وره دې نیک سړی نه وی څه کې وی دا ونه وه وی ونه سله وی وی خلک لګیا دي څوک یې پاڼو له غوټې ورکوي او څوک ورته سجدې کوي او څوک یې ښکلی او بدعات دي او ګناهونه دي دا ونه به ختمه کړم چې قصه خلاصوي وی ستا په خلکو څه بابا وته زه نیک بخته خلک ته څه کې خپل کار به کوي خلک ته خو نه کوې که نه وی نه نه زه خو یې نه کوم خو دا خلک یې ولې کوي نو ته خو را چا قبر کې نه سملې او نه ستا قبر کې څوک سملي پرېږده چې څوک څه کوي نیکبخته څوک به سره جګړه وکړي او څوک به سره رواني وکړي او دشمني به درته جوړه شي دې یاره وی اخواشه مړه زه یې وایم چې هر چا لاس خلاص دا سړی ورته وی نه شی والی وی څه دې وی دواړه په پرزونو شو چې په پرزونو شو دا نیک سړی لګي شو او هغه بابې اوچت کو د ځمکې لی راوبرو او د پاسه یې یو څو ټوپونه وه خدای دې بې خو باسه زه د نیکۍ کار کوم خو نه وام او ته راله ذهن کې وسوسې چې ځه رکېږه چې راوې پرده دا بوډا بیا وله بل ځای مخې له راغی یاره زه راته مینت زاري کوم دا ونه مه وه یا لکه ستا پکې څه دي نو وایي ته په خلکو څه کوې چې خلک ګناه کوي ته مه کوه که نه د بیا سره په پرزونې شو د نه پرېښون بیا یې راوپرځو خو چې لاس بیا یې واچو ځمکې لی راوبرو دریم ځل بیا وله راغی یا نیک بخته ما پرېږده دا تبرګې دې را سره دا ونه وام وی نه شی والی خلک به سره جنګ وکړي او دا چل به وشي او دا به چې په هغې خوند نه کوي خط یې رانه وه خو هر شي دوه ځله خو مې راوپرځولې بیا دې م راپرځوم په جګړه شو بیا اوچت که ځمکې لی راوبرو او د پاسه یې په یو څو ټوپونه وه دا بوډا ورته وایي دې نیک سړي ته ای ویې ورکه ښه یو خبره کوم وی داسې کار دی چې زه تا ته یو خبره کوم ته په دې ونه څه کوې وی دا خلک عبادت کوي وی ګوره داسې کار دی زه به تا له پیسې درکړم او په پیسو خپله نیکي کوه پیسې به در کوم او ته په هغې لګیا اوس خپله نیکي کوه او خلک پیشه عبادت ته خو ته نه دی چې عبادت ته ونه کېږن په خپله یې خلک کوي او ته خلکو ته نصیحت کوه چې مې کوې ته غاړه خلاصه ده خو چې دله پیسو واورېدل ډېر لږ نرم شو پیسه خو ناشتا شی دی لکه یو پټېله غوندې داسې نرمي پیدا شوړی خاره خو کوه ښه یې لکه څونه به راکې دومره روپۍ به در کو د ستا چې د خوبه پاسې د بالښت لاندې به دې پرتې وي ځه زه در کوم دله بس خپله په هغې جومات جوړوه په هغې د نیکۍ کار کوه غریبانانو مسکینانو له ورکوه او خلکو ته نصیحت کوه ونه څه کې یاره زړه کې اړی نرم شو که نه پیسه چې راشي پیسه خو زړي نه ایمان هم خلاص دی نیک عمل خلاصه کې دې پیسې خلک غرق او تباه کړل پیسه ګټه خو الله به ورسره نه یېرې او پیسه به د خدای په مقابله کې نه استعمالوي و چې د پیسې واورېدل زړه کې ویره واقعي چې ما ته پیسې میلاویږي خلک پیشه زما قبر کې خو څوک نه څملي او نه زه چا قبر کې ځم نه او نه خو زه عبادت کوم خلک پیشه خدای دې غرق کړي خو چې سار راغې او بالښت یې اوچت کړه حضور پاک ورې فرمایي نو لاندې درهم پروت دی روپۍ پرته ده نو سړی سور کې شو اس بابا خو راته رښتیا ویلي دي بل اوس بیا چې بالښت پورته کړي روپۍ هر سار ورته روپۍ درهم پروت دی درهم قیمتي سے کړه چې یو څو شپې تېرې شو بالښت یې اوچت کړه روپۍ نشته تبرګي بیا په اوږه کړه چې په اوږه که په لاره روان دی بوډا والا بیا مخې له ورغی وی څه کې وی دا ونه وه زه مړه ته په ونه څه کې وی نه یاره پرېږدم چې ته دا خلک راځي او شرک کوي وی ستا پلار هم نه شي وان دواړه په پردونو شو چې په پردونو شو بوډا لګي شو دې اوچت کو دې ځمکې لی راوبرو اپې د پاسه شو او ښه مضبوط یې ګوښمال که ښه یو سهولت یې وو هلکه دا څنګه چلو پرون خو ما دې یو درې ځله راپرځولو او نن خو زه ورته سپکه بڼه شوم او دې راپرځولم وی زه سمېږي که نه سمېږي
دا تبر د نوالم دا سر په دله چپړې کم بېغمه دې کم ځه ته دونه ما نوالی بیا دې چې پاسې سره بیا په پردونو شو چې رکړه مې چې ته پخوېدلې ودرېږه بیا ور چې بیا ور تر غاړه وته هغه بیا اوچت که او ښې سر د لاندې راوغورځو ښې ومږه هلکه ته خو هغه بل ورځني بوډا نه یو مغې وی بل اوس خو په تا زه زورورم ما ته خو لکه د بوسو ښکارېدی او نن خو ته موچت کې ورو مې پر رېدا ولې وی بل ورځ چې ته تلې د خدای دپاره تلې چې ونه دې واله نو ړه کې د الله رضا وه چې الله راضي کوم نو چې د الله دپاره وي د الله طاقت د سره و زه درته بڼه ښکارېدم او نن د روپۍ دپاره روان یې بېګا مې درته روپۍ نه دی ښودی نو دې له روان یې چې روپۍ نشته د الله رضا نشته نو ته کس بڼه راته ښکارې بڼه د الله طاقت د سره نشته وی ته څوک وي د شیطان یم شیطان در حقیقت چې کم عمل د الله دپاره کې مقصد دی چې زه پې الله راضي کم نو د خدای مدد به د سره وي د الله طاقت به د سره وي نو شیطان به درنه لاندې او ته به د پاسه مونځ به دې ښکلي خشته وی رکاتونه به هم درته یادي د امام قرت به هم درته یادي مشکلات به درته نه او چې کوم عمل دی د الله د رضا دپاره نه او مقصد دی د الله خوشحالول نه نو د الله مدد به د سره نه نو شیطان به دې په مونځ کې هم خطا کوي غلط سوچونه هم درته اچوي د امام او خپل قرت به هم درته نه یاد نو د عمل چې کوو دا به مونږ خالص د الله د رضا دپاره کوو چې الله پې خوشحاله دا مونځ الله فرض کړی دی نو مونږ به یې دې لکو چې پروردګار پې خوشحاله شي دا روجې الله فرض کړی دی نو مونږ به یې دې لکو چې زمونږ الله پې خوشحاله شي دا زکات الله فرض کړی دی نو مونږ به یې دې لکو چې الله تا پې خوشحاله کړي او د عبادتونه الله مقرر کړی دی نو مونږ به یې دې لکو چې مونږ پې خپل الله خوشحاله کړي د دنیا بسي او د دنیا غرض بسي لوی غرض او لوی مقصد د الله رضا دی او رو د هر څیز چابیانې کنجانې ګوره الله سره دی ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الله وی دار شي خزانه ما سره د رزق خزانه ما سره په یو خاص اندازه خلکو له روزي ورکوم خزانه ما سره ده د عزت خزانه ما سره ده چې غواړم عزت ورکړم او چې غواړم ذلیل کړم د عمر خزانه ما سره ده چې غواړم ډېر عمر ولا ورکم بیمار سړی به او ډېر لوی عمر به ورکم او روغ غټ کټ سړی به یو ټس راو به پرزو مړ به کړم د بچو خزانه ما سره ده چې غواړم غریب سړی به ډېر بچي به ولا ورکم او چې غواړم مالدار سړی به ډاکټر به اړو بچي به ولا ورنکم نو د دې ټولو سیزونو خزانه چا سره دي الله سره وما ننزله الا بقدر معلوم الله وایي زه په یو خاصه اندازه د خزانهونه لږ لږ شی نازلم نو چې څوک د خزانې مالک دی پکار دی چې مونږ هغه ذات خوشحاله کړو چې هغه ذات خفه نه چې هغه ذات هم خوشحاله کړو قسم دې په لږ رزق کې به دله برکت اچوي پیسې به لږي روزي به لږی خو خیر به پکې ډېر او چې هغه ذات دې خفه کړو نو روزي به دې ډېری پیسه به ډېری خو د زړه سکون او خوشحالي به پکې نه یو سړی د مور خدمت کړی و ډېر زیات نیک سړی و د مور یې ډېر خدمت و او ټول وخت یې د مور خدمت له ورکړه مور یې مړه شوه چې مور یې مړه شوه دې د کوره ووت یو نیک سړی وله په مخه ورغی فرشته و د نیک سړي په شکل ورته وی لاړ شه د پلانکې تیږې لاندې به 100 اشرفۍ پرتې وي تا د مور ډېر خدمت کړی دی نو دا ستا انعام شي دا هلک هوښیار و وی برکت به پکې وي که به نه برکت پکې نشته وی نه علم کور ته راغی ښځې ته وی وی یو سړی په مخه راغی او راته یې وی چې د تیږې لاندې به 100 اشرفۍ پرتې او ما ته تپوس وکړه چې برکت به پکې که نه هغه وی نشته پکې نو ما راوانه غشت ښځه ورته وی بیخ دی د برکتونو پسې ګرځئ مونږ د لوږې مړه شو بچ دی نار نور دی او ته برکتونو په حواله نیک بخت ده چې څه ډوډۍ وخورو د لوږې مړه شو برکت څه کې وی ښځه چې برکت پکې نه برکت خیر ته وایي لږ څیز نه ډېره فایده نو نه اخله سهار له بیا روان دی سړی والا مخې له ورغی وی هلکه د فلانکۍ تیږې لاندې 10 اشرفۍ پرتې دي ورشه راواله دې ته بیا تپوس کي برکت به پکې وي که به نه وی نه برکت خو پکې نشته وی اجت مې ورته نشته
چې کور ته راغې ښځې تیلی وې ښځه ورته وایي نیکبخته ورشه راواله موږ د لوګي مړو شو ته برکتونو پسې ګرځې برکت شته او که نشته برکت کاکا پرېږده ورشه شا به پیسې راواله بچي دې لوګي نه چینګېږي وی نه ښه دی چې برکت نی ګوتې هم نه ورو سبا بیا په لاره روان سړی بیا په مخه ورغی وی د فلانکې تیږې لاندې 1 روپۍ پرته ده وی برکت پکې شته که نه وی یو شته پکې وی دا راغی نو دې ورغی هغه روپۍ راواغېسته چې روپۍ راواغېسته لږ یې سوچ وکړه چې ډېرې ورځې راباندې لوږې تندې تېرې شي راشه داسې شی پې واله چې د مزو شی وي یو کب یې پې واغېست چې نن خالص یو غټ کب د دریاب په غاړه علم هغه وړم او سورکوم یې چې زه یې مخورم ښځه او بچي یې مخوري د خوند خوراک دی زه بیا الله مل لاړ هغه روپۍ ورکړه یو مضبوط کب یې راوچت کړ او په دې اوږه کې کېښود او کور ته یې راوړ ښځې مقه سړي خو راله روپۍ راکړه او ما پې دا کب راوړه او دا به اوس ښه مزېدار روید که چې ته یې مخوري بچي مخوري او زه مخورم او هغه سړي راته وې چې برکت پکې شته ښځه ورته وایي برکت په خپل کار کې یې راوړه چې شی وڅېرو کب یې دننه وڅېره چې په منځ یې وڅېره یو بهترینه قیمتي ملغلره پکې راووته اعلی قیمتي سړي ور ټوپ کړې دا خو ناشنا شی پکې راووت کب یې کب وخوړه هغه ملغلره یې بازار ته یوړه اعلی هیره قیمتي دومره قیمتي وه چې په ټول بازار کې د هغې قیمت چا سره نو دې ته برکت وه نو چې د الله رضا کوم شي سره لږه روزي به دي برکت به پکې وي ته به خوشحاله بچي به دې خوشحاله ښځه به دې خوشحاله ټینشن غم به ني مقدمه به ني بل څه به ني خوشحاله ژوند به دي پکې او که پیسه ډېره زیاته لکونه کروړونه روپۍ سے مالدار میں کا نو سوچے کو چې څوک یاد کم نو ذهن کې دا سړی یاد کم ورګه یاره وی داسې به وکړو حضرت خضر علیه السلام ورته وایي وی داسې وکړه سبا را سره بیا ملاقات کوم زه ښه سوچ وکړه بازار کې وګرځه چې څوک ډېر مالدار وي د هغه نوم راته واله دعا به کوم هغسې به دې خدای کړي دې لاړ بازار کې یو سړی و چې د هغه د زرو دوکان او ډېر لوی رش او دا سره زر دي چې گلې ته غورځېږي او خرڅېږي او روپۍ دي او بلا نوکران دي او ډېر لوی رش دی پې هلکه دا سړی به ورته یادوم چې داسې شم دعا وکړه ورېږه نوم یې معلوم کړم ورغې هغه سره کېښوده صاحب ستا څه نوم دی زما په نوم څه کې دقسې تا ته پټ ویم خو چاته مه وایه ما حضرت خضر علیه السلام هغه لیدلی دی او راته یې ویلي دي چې ما ته د مالدارۍ دعا وغوښته هغه وی یو سړي نوم راته واله چې هغه الله ته یاد کړم چې هغسې نو ته راته ډېر مالدار ښکارې دا دومره نوکران دي او دومره زر دي نو ته نوم وښایه چې وی خدای دې بې خو بعضه زما نوم وانهلی ګوره ولې وی زه مریض یم بیمار یم او صرف پیتي مې خوراک دی نه غوښه خوړی شم نه ډوډۍ خوړی شم نه میوه خوړی شم نه غوړ خوړی شم دا ټول نوکران زما مخکې لګی چرګان او پولونه او نری غوښې خوري او زما اقه پیتي خوراک دی هغه هم په اندازه یو څو قاشوقې د هغې نه چې زیات وخورم بیا راته تکلیف وي او ډاکټر طبیب وایي چې عمر له به دا شی خورئ بل شی به نه خورئ که زه دې یاد کړم نو په پیسه به څه کوې بیخي د سر ډډه خو ورته نه شي والی نو کمال ډېري او دولت ډېري څه به پې کوې چې ستا پرې دی ته به تې تولی ډکې نو سملی به پې او که بالغ به دې ډکې ډډه به ورته وې څه به کوې ورسره د پیسو مقصد دا دی چې ته ښکلې خوراک وخورئ د پیسې مقصد دا دی چې ښکلې جامه واچوې د پیسې مقصد دا دی چې ښکلې بستره کې سملې د پیسې مقصد دا دی چې ته په الله راضي کې او د الله په لار کې ولګې نو چې پیسه را سره ډېرئ او ستا دقه مقصد پوره نه شي نو په هغه پیسو به څه کې دا خو ته زامنو لګټې دا خو ته نوسو لګټې دا خو ته کړوسو لګټې اصل چیز د الله رضا مقصد کې چې د الله رضا کم کار د الله د رضا په نیت کې نو پروردګار به درنه خوشحاله نو قسم دی که پیسه لږه مې الله به پکې برکت اچوي